بسم الله الرحمن الرحیم. د پاورپوینټ پروګرام سر تاسو سره زما عابد وصال مشاوره سرارانه مننه ذاته مسکی په باره کې موضوع را کړی د ځای تاسو ته وړاندې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. فهرست موسیقي د قرآن کریم او حدیث له نظره، د ځینو خلکو له نظره موسیقي ځایونه د طب له نظره موسیقي څخه د خلاصون لارې. بسم الله الرحمن الرحیم. موسیقي د قرآن کریم او حدیثو له نظره، اسلام دښمنان د مسلمانانو خصوصا د ځوانانو بېلاره کولو لپاره تر ټولو مهمه وسیله موسیقي ګڼلې ده، او دا وسیله یې د تلویزیون، راډیو، کمپیوټر، انټرنټ، سینما او داسې نورو اصلي وسایلو په واسطه د مسلمانانو په اکثرو ټولنو کې عامه کړې ده، تر دې چې په اوسني عصر کې زیاتره خلک ساز او سرود ته د ګناه په سترګه هم نه ګوري. حال دا چې الله جل موسیقي په قرآن کریم کې د بېهوده خبرو په نامه یادوي، او هغه کسان چې په دې ناوړه عمل اخته دي هغوی د شیطان پیروان کړي او هغوی په سخت او دردونکي عذاب یېروي. همدارنګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې موسیقي په زړونو کې نفاق داسې زرغونوي لکه اوبه چې کښت او زراعت ته وده ورکوي. همدارنګه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي کله چې زما په امت کې موسیقي او سندرې زیاتې شي نو د خدای جل عذاب رانازلېدل پرې شروع شي. د دنیا کې د موسیقۍ زیانونه. موسیقي د اخلاقي فساد مهم عامل دی. فرښتو یا ملایکو د نازلېدو څخه مخنیوی کوي، په زړه کې نفاق زرغونوي، د زنا طرف ته تشویق وسیله ده، د خدای جل له رحمت څخه لرې والی باعث ګرځي، له کور څخه د خیر او برکت د تلو او مسکینۍ باعث ګرځي، د زړه د سختۍ باعث ګرځي. د ځینو خلکو له نظره موسیقي، ځینې خلک په دې عقیده دي چې موسیقي د روح غذا ده، خو که حقیقت ته وګورو نو د دوی دا دعا بې ځایه ده، ځکه که چیرې موسیقي د روح غذا وای نو ولې به په غرب او اروپا کې د موسیقۍ له زیاتېدو سره اخلاقي فساد او عصبي ناروغۍ ورځ په ورځ زیاتېږي. همدارنګه اوس په نړۍ کې موسیقي د مخدره موادو په حیث پېژندل شوې، ځکه هغه کسان چې له موسیقۍ سره عادت شوي دي هغوی ټول فکر د موسیقۍ په هکله وي، او دوی په اعصابو باندې یو ډول سستي حاکمه وي، او یا دا خلک غیر له شهوت، عشق بازي، ښکلاپرستۍ نه نور څه نه پېژني، او د دوی عقل د موسیقۍ په واسطه داسې محاصر شوی وي چې بیا دوی له حیا، عدالت او انصاف، ورورولۍ او خیرات څخه خلاصېږي. موسیقۍ ضرورونه د طب له نظره، د انسان بدن کې سمپاتیک او پراسمپاتیک په نامه دوه ډوله خدمات یعنې خودکار اعصاب موجود دي چې دا دواړه برابرۍ په حالت کې دي، او د دوی برابرۍ د بدن د نظم باعث ګرځي. هر کله چې خارجي عواملو په نتیجه کې د دې عصبي سیستم نظم له منځه ولاړ شي نو انسان له زیاتو جسمي او عصبي ضررونو سره مخامخ کوي. یو له دغه عواملو څخه چې دغه عصبي سیستم نظم له منځه وړي موسیقي ده. ډاکټرانو دا ثابته کړې ده چې موسیقي د اعصابو ضعیفوالي باعث ګرځي، او د ډاکټرانو څو اتحادیه له حکومت څخه غوښته ده چې په عامه ځایونو کې له موسیقي څخه د مخنیوی وکړي تر څو په نړۍ کې عصبي ناروغۍ مخه ونیول شي. لیونتوب او جنون دی، د عمر لنډوالی دی، د ځان وژنې عامل دی، لیدو او اورېدلو حس ضعیفوالی دی، د ظلم او جنایت سبب دی، د خدای جل له ذکر او یاد څخه د مخنیوي وسیله ده. آیا غواړئ چې ستاسو په زړه کې د خدای جل ذکر پر ځای د شیطان اواز ځای ونیسي؟ د هغو بېدینه خلکو په دروغجنو شعارو غلط نه شئ چې موسیقي د روح غذا ګڼي. حال دا چې مؤمن روح غذا او د خدای جل ذکر دی. موسیقي څخه د خلاصون لارې، د خدای جل په زړه کې له اخلاص توبه ایستل، 5 وخته لمونځ په جماعت ادا کول، ډېر استغفار ویل، هر وخت اذکار لوستل، د فاسقو خلکو ملګرتیا پرېښودل، د غوره خلکو ملګرتیا پیدا کول، د مشهورو قاریانو او قرآن کریم تلاوت ته غوږ نیول، د پیغمبرانو، اصحابو او د امت صالحو کسانو کیسې لوستل، په کې له ځان سره د تېر ژوند په اړه محاسبه کول. خلاصه، موسیقي هغه عمل دی چې تر اخته کېدو وروسته د انسان د دنیوي او اخروي ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دا فاسد عمل د زیاتو ناوړو پایلو رامنځته کېدو دی. د دې فاسد عمل څخه د خلاصون یوازینۍ مؤثره لار د خدای جل عبادت او پیروي ده. د مخزنه د جبایل عبدالغفار موسیقي په اسلام او ساینس کې شاکر، ریه، حمدالله سریالونه او موسیقي د اسلام له نظره، د اسلام او موسیقي، اسلام فقه او موسیقي.